نو عتبه ډایرک رانیغ شو او د نبی رسول الله په خوله لاس کېښود. بس 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 نور مه وایه، نور مه وایه، چپ شه چپ شه. نبی رسول الله خوله چپ کړ، لاس په یو ته کېښود، مه وایه مخکې. وی هسې نه چې د عادیانو او د سمودیانو عذاب چېرته په ما باندې دلته رانشي. نو ابو جهل، عتبه، شیبه او ولید ابن مغیره او امیه ابن خلف دا د کفارو مشرانو. دوی مشوره وکړه، وی دا پیغمبر چې دی دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی په یر او په دباو باندې نه کیږي. دله څه لالچ ورکو، دنیوي لالچ وله ورکو. کیدای شي د هغې دنیوي لالچ د وجې نه دی زمونږ په دې دین پسې بدې ردې پرېږدي. په دوی کې په خبرو کې ډېر زیات ماهر چې دا عتبه و. دی عتبه دی ابو جهل ته وویل وی دا کار ته په ما باندې پرېږده، زه ځمه او دته څه دنیوي لالچ ورکوم، کیدای شي دی په هغې کې راشي او دا خبرې پرېږدي. عتبه چې کله د نبي علیه الصلاة وسلام خواله راغی که نه، نو نبی علیه الصلاة وسلام ته وویل وی ای ورارو ته څه غواړې، ستا څه مقصد دی هغه خو راته ووایه. ګوره زمونږ په قوم کې د تفریقه پیدا کړې ده، خلک دې په جنګ کړی، اختلاف دې جوړ کړی، ستا مقصد څه دی؟ وی ای ورارو کو چېرته ستا په دې خبرو سره مقصد مال او دولت وي نو هم راته ووایه چې اوس زه تمام مکې کې اعلان وکړم چې هغه ټول مال راجمع کړي او په ټولو خلکو کې زیات مالدار ته شي، دومره مال به درته راغونډ کړو څومره چې ته غواړې. دویم کو چېرته نکاح غواړې د یوې ښځې سره، نو په مکه مکرمه کې چې په کومه ښځه باندې تا ګوته کېښوده او په څومره ښځو دې ګوته کېښوده، دومره ښځې او دومره ودونه درته کوو. و دې خبرو سره د مقصد دا وي. او که نه به دې خبرو سره ستا مقصد دا وي چې مشري غواړي په مکه کې، سرداري غواړي په مکه کې، نو دې خبرو ته د ضرورت نشته دی. موږ هسې جرګه راغواړو تا خپل سردار مقررو. خو دا خبرې پرېږده، زموږ په دې دین پسې دا بدې ردې پرېږده. دا مه وایه چې هر څه د یو الله نه کېږي او د دې بوتانو نه نه کېږي. دا خبرې پرېږده. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وویل وی مشره تا چې څه ویل او دې ویل؟ وی او وی نور څه ویل غواړي؟ نه نور څه ویل نه غواړم. بس نبی علیه الصلاة والسلام ورته د خپل طرفه هېڅ ونه وي، خو بسم الله الرحمن الرحیم د حامیم سجدي تلاوت یې شروع کړو. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون. دا آیاتونه شروع کړو او نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت کو. چې کله نبی علیه السلام د حامیم سجدي د تلاوت شروع کړو که نه، نو د عتبه دا دواړه لاسونه داسې شاته ولګول او په دې لاسونو باندې داسې تکیې وواله او دغه شانتې نبی علیه السلام ته ناست دی، ګوري ورته. نبی علیه السلام تلاوت کوي او دی ورته ګوري، داسې حیران ورته ناست دی. خو چې کله نبی علیه السلام دې آیت لره ورسېده که نه، دې آخري آیت لره فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. چې کله دا آیتونه نبی علیه السلام وفرمایل که نه، وی کو تاسو چرته مخ د دې قرآن نه واړو که نه، په تاسو به داسې عذاب راشي کوم عذاب چې په عادیانو او په سمودیانو راغلی. چې دا آیت نبی علیه السلام څنګه تلاوت کو که نه، نو عتبه ډایرک رانیغ شو او د نبی علیه السلام په خوله لاس کېښود. بس 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 نور مه وایه، نور مه وایه، چپ شه چپ شه. نبی علیه السلام خوله چپ کړ، لاس په یو ته کېښود، مه وایه مخکې. وی هسې نه چې د عادیانو او د سمودیانو عذاب چېرته په ما باندې دلته رانشي، مه وایه. بس ویرید ویرید، را پاسېد او رنګ یې زیړ شو. چې زیړ شو را روان دی. اوس ابو جهل او دا نور ملګري خو ته ناست دي چې عتبه خو لېږلی دی چې څه جواب به راوړي. عتبه چې را روان دی که نه، نو د عتبه رنګ زیړ دی، څنګه چې تلی هغه شانتې نه دی، اوس حالات بدل دي. نو ابو جهل د خپلو ملګرو ته وویل وی راته ښکاري چې عتبه هم صابي شو. د عتبه د شکل صورت نه خو داسې پته لګي چې هغه هم صابي شو، په هغه هم جادو وچلېدو. نو عتبه چې راغی او کېناست، نو ابو جهل ورته وایي څه خبر دی راوړه خو راته ووایه که نه. نو عتبه ورته وایي قسم په الله چې دا کلام کو تاسو ته شاعر وایي نو دا شعر نه دی. قسم په الله کو تاسو وایي چې دا جادوګر دی که نه، نو دا جادو نه دی، دا سحر نه دی. وی قسم په الله دا داسې کلام دی چې د دې مقابله ګرانه ده. ابو جهل ورته ویل څه غواړې هغه ووایه، مقصد دې سره خبره څه کول غواړې، جواب دې څه راوړی دی. عتبه ورته زه درته یو خبره کومه،
د ده نه په خاموشه په کلاره کښېنئ، د ده نه په کلاره کښېنئ. خو چېرته دی دروغجن وي که نه، خو نور خلک دی نه پرېږدي، هلاک به یې کړي، نو موږ به ترې هم خلاص شو او تاسو به ترې هم خلاص شي، نور خلک به ترې هم خلاص شي. او که چېرته دی رښتینی پیغمبر وي نو د ده مقابله هېڅوک نشي کولی، نو دی به په ټوله دنیا فتح حاصلوي. نو چې په ټوله دنیا فتح حاصله کړو نو زمونږ سړی دی، زمونږ د خاندان سړی دی، زمونږ وراره دی، نو چې دی په ټوله دنیا فتح ومومي نو دا زمونږ خوشحالي نه ده. نو که پیغمبر یې خو دی به ټوله دنیا فتح کوي نو دا زمونږ سربلندي ده. او که پیغمبر نه څوک به یې مړ کړي چې موږ به ترې هم خلاص شو تاسو به ترې هم خلاص شي. ابو جهل ورته وایي د هغه جادو در باندې وچلېد که نه، د هغه جادو در باندې وچلېد که نه، ته یې هم بدل کړې. لېږلی مونږ سره یو جواب دې راته څه راوړو، جواب دې راته څه راوړو. بیا رالو وی بله خبره کو، نبی علیه السلام ته وویل وی داسې کو که نه ته خو د خپل دین نه پرېږدي، د خپل دینو نه پرېږدي، نو داسې کو که نه چې یو فیصله کو، یو فیصله دا کو چې یو کال به مونږ ستا د رب بنده